خواښې ته په انګلیش کې ویل کېږي mother in law. mother in law خواښې. خسر ته په انګلیش کې ویل کېږي father in law. father in law خسر. ترور زوی ته په انګلیش کې ویل کېږي cousin. څه دی cousin. او ترور لور ته هم cousin ویل کېږي. څه دی cousin. میرنی پلار ته ویل کېږي لکه دا زموږ میرنی پلار ده. څه دی هغه ته ویل کېږي step father. step father میرنی پلار. میرنی مور ته هم step mother ویل کېږي. څه دی step mother میرنی مور او step father میرنی پلار. میرنی خور ته ویل کېږي step sister. step sister میرنی خور. او خورزه ته هم نیس ویل کېږي. څه دی نو که تاسو خورزه وایه او که وريره وایه څه دی نو دواړو ته څه ویل کېږي نیس ویل کېږي. څه دی هغه د برادر سایډ نه ده او دا د سیسټر سایډ نه ده. ملګرو وريرې ته ویل کېږي وريره نیس. نیس مطلب دا دی وريره. څه دی خوریې. خوریې ته ویل کېږي نیپیو. نیپیو مطلب خوریې ته ویل کېږي. څه دی او وراره ته هم نیپیو ویل کېږي. دواړو مطلب یو شی دی. څه دی وراره ته هم نیپیو ویل کېږي او خوریې ته هم نیپیو ویل کېږي. خو دا د سیسټر له سایډ نه ده. ملګرو وراره ته ویل کېږي وراره مطلب د ورور زوی ته نیپیو. نیپیو ویل کېږي وراره ته چې د ورور له خوا نه. څه دی ښه ملګرو میرمن ته په انګلیش کې ویل کېږي وایف. وایف مطلب میرمن ښځه. څه دی او هسبینډ بیا ویل کېږي میړه ته. میړه هسبینډ او میرمن وایف. څه دی نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او دې کې به تاسو ډېر لغاتونه وه چې تاسو ته به د هغه باره کې پته نه وه. څه دی نو دغه ټول لغاتونه د سره زده کړئ. ډېر مهم لغاتونه دي او دا به تاسو ته حتما په کار درځي. څه دی So thank you so much for watching this video او داسې نور ویډیوګانو لپاره چینل سره حتما سبسکرایب کړئ.